بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زموږ په پښتنو کې داسې رواج دی چې کله میلمه راسي وایي خدای دې راوله، الله مو راوله، الله دې راوله. دغه اصطلاحات څنګه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو د دې کلماتو په معنا کې تحقیق کول او بل د دې خلکو مقصد دی. د دې خلکو مقصد دعا ده. دا دعا هدف یې دا دی چې تا الله تر موږه پورې په خیر را ورسوي. دا زموږ هدف دی. لکه په عربي کې چې یو څوک چاته وایي مرحبا یا ارحب بک، یا په فارسی و اردو کې وایي خوش آمدید، ښه راغلی، په خیر راغلی. نو دغه د خدای دې راوله لفظ، الله مو راوله، الله دې راوله، د دې هدف د دې خلکو اصلا دعا ده چې موږ د الله څخه غواړو چې الله جل شانه تا په خپل حفظ کې زموږ تر کوره، زموږ تر ځایه په خیر راورسوي. نو په دغسې مراد او نیت سره دغسې دعا کول دا ښه الفاظ دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.